راځو په MySQL کې زموږ نوې چې کومه موضوع ده هغه ګروپ بای ده چې ګروپ بای څه شی ده څه لپاره استعمالیږي. ګوره موږ سره دوه ټیبل دي، یو ټیبل موږ سره د سټوډنټ دی او بل ټیبل موږ سره د سټي دی. اوس زه غواړم چې داسې یو کار وکړم، زه شمیرل غواړم چې ما سره د جلال آباد نه څونه سټوډنټس دي، د کابل نه څونه سټوډنټس دي، د کونړ نه څونه سټوډنټس دي، تر څو زه وکولی شم ماته معلومات وشي. نو کله چې دغسې ریزلټ لاسته راوړل غواړم، لکه تاسې ګورئ جلال آباد نه موږ سره ټوټل 2 سټوډنټس دي، کابل نه موږ سره 2 سټوډنټس دي او کونړ نه موږ سره 1 سټوډنټ دی. په صحیح حساب په دې حساب د ګوره موږ سره احمد هم سیټي 1 دی او 1 چې دی موږ سره جلال آباد دی، او جواد هم سیټي 1 دی او 1 چې دی هغه موږ سره جلال آباد دی. همدغسې که موږ راشو مروه دا هم سیټي 2 ده او 2 موږ سره کابل دی، او بل چې دی موږ سره دلته زه ساوه شوی یم. نو دلته چې دی موږ سره دا کار موږ څه لپاره کوو، کله چې موږ غواړو وشمارو چې موږ سره یو کس د یو ښار څخه څو کسه راغلي دي، یا مثال د خبرې همدغسې دې نه علاوه ضروري نه چې تاسو دوه ټیبل نه استفاده وکړئ. همدغه یو ټیبل کې مثال د خبرې ته تا کتل غواړئ چې موږ سره د ایج له لحاظه راشي 15 کلن څو کسان دي، 20 کلن څو کسان دي، 30 کلن څو کسان دي. دې رقم ته تاسو کولی شئ شمار وکړئ. تاسو داسې شمار کول غواړئ چې یاره د احمد په نوم موږ سره څو کسان دي، د مروه په نوم څو کسان دي، د جواد په نوم. نو دغسې چې کله تاسو شمیرل کوئ او د هغه تعداد راویستل غواړئ، تاسو کولی شئ د ګروپ بای له کلاس څخه استفاده وکړئ. او ګروپ بای کلاس تاسو له څه کوي، نو په ډیفینیشن کې تاسو دا ویلی شئ، اورېدلی شئ یا لوستلی شئ چې د ګروپ بای statement groups rows that have the same values into summary rows, like find the number of students from city. The group by statement is often used with aggregate functions, count, max, min, sum, average to group the results set by one or more columns. نو ما خبره ده ګروپ بای چې کوم موږ سره سټیټمنټ دی یا کلاس دی دا له خاطر استعمالیږي تر څو موږ سره چې سیم ریزلټ کوم ډاټا موجود دی د هغه تعداد موږ سره معلوم کړي. او په دې کې بله مهمه خبره دا شوې چې ګروپ بای همیشه چې زیاتره وخت استعمالیږي هغه د اګریګیټ فنکشن سره استعمالیږي، یا به کاونټ تاسو استعمال کړی وي، یا به میکس تاسو استعمال کړی، یا به من، یا به سم، یا برجر یو چې تاسو استعمال کړی وي. خو زیاتره موږ د اکاونټ سره استعمالوو تر څو موږ ته ریزلټ معلوم شي چې مثال د خبرې موږ شمیرل غواړو چې دغسې یو ریزلټ لاسته راشي. نو دا موږ د ګروپ بای په واسطه کولی شو. که لیکل کېږي څنګه لیکل کېدو لپاره تاسو ګوره موږ لیکلی سلیکټ نه وروسته به تاسې کالم ورکوئ، او دغه کالم چې دی کالم نیم به تاسې ډایرکټ نه ورکوئ، دا به تاسې یو اګریګیټ فنکشن کې لیکئ، لکه څنګه چې ما تاسو ته منشن کړو، لکه یا به کاونټ کې لیکئ، یا به میکس کې لیکئ، یا به من کې لیکئ، یا به سم کې لیکئ، یا به ایوریج کې، هر یو کې تاسو لیکل غواړئ خپل ریزلټ ته په کتلو. نو بیا به فرام لیکئ، فرام نور څه بیا تاسو ټیبل لیکئ، کوم ټیبل نه تاسو ډاټا راخیستل غواړئ، او بیا دې نه وروسته بیا تاسو خپل کنډیشن لیکلی شئ، او بیا به تاسو ګروپ بای لیکئ او تاسو به ورته وایئ چې د کوم کالم پر اساس به ګروپینګ کوئ. دا ګروپ بای مطلب ګروپ کوي درله، نو کوم کالم په اساس تاسو ګروپ کول غواړئ. او کوم دا کار تاسو د جوین سره کول غواړئ نو سیم ټو سیم دغه دی، سلیکټ به لیکئ، کالم به لیکئ، کالم نیم به تاسو یو اګریګیټ فنکشن کې لیکئ، بیا به فرام لیکئ، ټیبل نوم به لیکئ، انر جوین به لګوئ، که لیفټ جوین لګوئ، که هر یو جوین لګوئ، په مطلب اوس پوه شوي. نو ما خبره د آن به لیکئ، دو ټیبل چې کوم ریلیشنشپ لري هغه به منشن کوئ، کنډیشن به لیکئ، او بیا به خپل ګروپ بای چې د کوم کالم په اساس کول غواړئ تاسو کولی شئ ویې کړئ. نو دا د ګروپ بای خبره ده، عملي ګورو انشاءالله پرې پوهیږئ. نو دلته تاسې ګوره موږ سره سټوډنټس ټیبل دی، او سټوډنټس نه علاوه دلته موږ سره سټي ټیبل ده. په سټوډنټس کې موږ سره دا سټوډنټس دي، او په سټي کې چې دا موږ سره یوازې د ښارونو نومونه دي. نو زه غواړم چې دا وشمارم چې موږ سره مثال د خبرې دی جلال آباد نه څو سټوډنټس دي، یا د کابل نه څو سټوډنټس دي، دا داسې یو کار کول غواړم. لومړی دا ګورو او بیا چې دی مخکې ځو. نو دا اوس د دوه ټیبلو ډیټا ده. نو موږ به څه کوو، موږ به جوین هم لګو، له دې نه به هم استفاده کوو. نو موږ به لیکو چې سلیکټ، او سلیکټ نه وروسته به تاسې مثال موږ تعداد معلومه کوو، نو موږ به لیکو چې کاونټ وشماره. ښه چې شی درته وشماري، نو دلته به تاسې یو د کالم نوم ورله ذکر کوئ چې شی درله وشماري. صحیح ده؟ نو موږ سټوډنټ معلوم وکړه، نو مثال زه نیم ورته وشماره، نو دا به نیم کاونټ کوي. فرام د چا نه درله وشماري، نو تاسو به له ټیبل نوم ورکړئ چې هغه موږ ته سټوډنټس ټیبل ده. صحیح شو؟ سټوډنټس ټیبل چې ده، نو اوس به موږ څه کوو، دلته به موږ خپل ویر کلاس لګوو، تاسو ویر هم لګولی شئ. هغه نه علاوه تاسو اوس موږ دوه ټیبل کاونټ کول غواړو، یا د دوه ټیبلو پر اساس دا چې کوم ډاټا ده دا راویستل غواړو، نو موږ به څه کوو، دلته جوین لګوو. نو لیکو چې انر جوین، او انر جوین سره به زه ورته وایم چې کوم ټیبل سره جوین شي، نو زه ورته وایم چې سټي په نوم کوم ټیبل ده هغه سره جوین کړه.
نو دا خو بل دې سره جوین شي په دې دوړ کو کامان څه شدي نو په دې دوړ کې ماته اوس په نوم وی چې دا کوم د سیټي په نوم دا کالم دی دا مساوي کیږي چا سره په دې ټیبل کې د دې کالم سره نو زه به طریقه ما چې موږ سره په دې سټوډنټس کې چې کوم د سیټي په نوم کالم دی دا مساوي کیږي د چا سره دا چې کوم سره سیټي ټیبل دی په دې کې د آی डी سره نو دا به دا ډیټا نه راوخلي और डेटा राखते नोट से बता सकते हैं ग्रुप ए का चेका ग्रुप ए का जिची पास ग्रुप का द सिटी नेम पास ग्रुप का मार्टवी چې موږ ته وشماره نمونه دا نوم چې دی دا په سټوډنټ ټیبل کې چې دا کوم نوم دی دا بدات دا ریکارډ ماته وشماره او سره بچیو کې او سره بسو شو د کوم ټیبل نه سټوډنټ ټیبل نه سټوډنټ ټیبل سره به جوین کې چې سیټي ټیبل او بیا چې دا وشمارو د دینه به یو ګروپ جوړي دا هر یو ریزلټ نه به یو ګروپ جوړي خو ګروپ په دسه په اساس جوړي د سیټي نیم په اساس به جوړي نو که زه دا سره وارم کاپی کړم دي نه او راشم دلته خپل براوزر ته او راشم سکویل دا پیسټ کړم او دلته کیوري ران کړم نو دلته موږ ته وایي چې په دې کې موږ سره ایرر ده او ایرر کې دا وایي چې نو یونیک ټیبل الایز ها نو دلته بزراشم ورته هم چې دلته ورته هم چې students dot name براواخلي from student inner join city او students dot city equal to city dot cid دا id نه دا cid دا او دلته چې دا group by city name نو ځکه اوس دا بیا ران کو نو ایرر دلته موږ سره چې دا ایرر دا چې دلته موږ ان نه دی لیکلی چې کله موږ ډیفاین کوو چې په کوم ټیبل کې کوم ټیبل سره لینک دلته ان لیکل وي نو دا موږ نه ان پاتې نو موږ سو چې موږ ته وشماره نیم د سټوډنټ ټیبل نه وشماره او سره جوین کا سیټي ټیبل او کله چې شمار کې دا ټول ریکارډ چې هغه ګروپ کا په کومه طریقې سره به ګروپ کې په سیټي ټیبل کې کوم سیټي نیم د په دې طریقې سره به ګروپ کې نو چې اوس راشم او ګو باندې کلیک کړم نو دا ګوره موږ سره یو درې او یو راغی د یو درې او یو څه مطلب دی کله د راشم سټوډنټس تا نو په دې کې تاسو یو ګورئ چې د موږ سره څه ساده ګوره دا چې کوم موږ سره کابل والا سیټي دی په دې کې موږ سره درې ریکارډ موجود دي نو د دې ریزلټ موږ سره دلته درې راغی باقي چې دا دوه ریکارډ دا موږ سره یو موجود دی لکه دا هم یو دی او دا هم یو دی نو یو راغی نو دې څو ګور دی د لوش مارو چې د کابل نه څو کسان دي د جلال آباد نه څو کسان دي او بل چې کوم ولې دا غنه څو کسان دي وز دلته موږ لا پته نه لګي لکه څنګه چې زل دراغلم ماو کتلو دغه موږ لا پته نه لګي دا د چی شي شو نو که تاسو غواړئ چې پراپرلی تاسو لا پته ولګي چې دا صحیح حساب دی نو دا غل پر به تاسو د سیټي نیم هم دلته شو کې کوم نمخ کې ورته لګي چې را موږ د سیټي نیم مخه سیټي ډاټ سیټي نیم راته خو تر څو موږ لا پته ولګي چې دا د کوم سیټي نه راغلي دي او څو کسان دي که تاسو راشم او go باندې کلیک کړم نو تاسو ګورئ چې جلال آباد نه یو کس دی د کابل نه درې کسان دي او د کونړ نه یو کس دی نو دلته هم چې راشي دا وګوره دا چې د موږ سره دا جلال آباد دی او جلال آباد نام دغه یو کس دی بل موږ سره ریکارډ شته نه دا موږ سره چې دی دا زموږ کابل دی نو کابل موږ سره درې کسان دي یو دوه درې او دلته هم موږ سره په ریزلټ کې درې راغلي چې کابل نه درې کسان دي او کونړ نه هم موږ سره دغه یو کس دی چې کابل موږ سره څوک نشته نو ګروپ څه کې تا د ریکارډ راوباسي خو بیا د یو کنډیشن پر اساس هغه ګروپ کوي او تا د ریزلټ راځي او اکثره موږ دا اګریګیټ فنکشن سره یو ځای استعمالو نو دا خو موږ سره خبره دی چې کله موږ جوین لګول غواړو چې دا جوین نه لګول غواړم همدغه څه کار کول غواړم نو بیا به څه کوو نو هغه بیا تر دې هم اسانه دی دا ورګزره مغلقه دی دا دغه اسانه دي څه دی مثال د خبرې زه غواړم وګورم چې ما سره د کوم ایج کسان دي او سونه تعداد دی مثال د غواړم چې ګورم چې 30 کلن ما سره څو کسان دي 30 کلن څو کسان دي 40 کلن څو کسان دي 50 کلن نو زه تا غواړم دا معلومات وکړم نو دا غل لپاره به څه کومه زه بر اعظم او تبلی کوم چې څو کماته سلیکټ کا او کاونټ کا وشماره د دې کالمونو له جملې سره چې تاسو هر یو ورکه مشکل نه که تاسو نیم ورکه که تاسو آی ډي ورکه که تاسو هیڅ کار مشکل نشته دلته کاونټ کې هر څه پاس کول شي مثال زه دا د آی ډي پاس کوم نو مرده چې موږ ته وشماره چې شو وشماره زور ته وایم چې موږ ته وشماره د کوم ټیبل څخه د سټوډنټ ټیبل څخه وشماره او بیا چې به ګروپ کا پس شي ګروپ کا د ایج له لحاظه ګروپ کا نو دا به تاسو وشماري او د ایج له لحاظه به تعالی ګروپ کړي اوس کا دراشم او له ګو باندې کلیک کړم نو ګوره وي دا په دې عمر کې دوه کسان دي په دې عمر کې یو کس دی په دې عمر کې بیا دوه کسان دي نو اوس بیا موږ لا پته لګی دا څه شي شو په کوم ایج موږ سره دوه کسان دي نو زه ته هم چې را د سیو کته خو ماته شمار یو ګروپ کې د ایج له لحاظه نو ماته هم خای چې د کوم ایج موږ سره دوه کسان دي نو لمړی به ټول ایج وباس چې بیا ورته چې کاونټ کا آی ډي کاونټ کا نیم کاونټ کا هم دا ایج دی بس هم دا ایج کاونټ کا
او بیا چک ګروپ کې د ایج په واسطه نو که زه اوس راشم او ګو باندې کلیک کړم نو ګوره 15 کلن تاسو سره 2 کسان دي کله راشم ریکارډ ته نو تاسو ګوره دا یو کس دا 2 کس بل نشته که راشم وای 30 کلن تاسو یو کس دلته که راشم ګوره نو ګوره 30 کلن موږ سم دغه یو احمد دی او کوته وای چې مثال د خبر نشه 8 کلن تاسو 2 کسان دي نو لکه تاسو ګوره یو داد او یو داد نو دا 2 کسان شو تاسو د جندر له لحاظ مثال غواړم چې وګورم چې موږ سره د جندر له لحاظ کوم دی او سو تنه دي نو اماغه سی او کیوري باندې کو چې سلیکټ دیشو جندر را واخله او کاونټ کا چې کاونټ کا همدغه جندر کاونټ کا فرام سټوډنټ چې موږ سره ټیبل دی او ګروپ کا د چی په واسطه ګروپ کا نو زه ته هم چې ګروپ بای او ګروپ بای کې ته هم چې همدغه جندر لاره موږ ته ګروپ کا نو مې لیکو او رالم د مې ګو باندې کلیک کړو چې کله مې کلیک کړو نو ګوره و ایمیل تاسو سره څلور تنه دي او فیمیل تاسو سره یو تن دی یو کس دی دلته که زه راشم نو وشماره 1 2 3 4 کس تاسو سره میل دي او یو کس چې دی هغه تاسو سره فیمیل دی نو چې کله هم تاسو دغه یو کار کول غواړئ تاسو کولای شئ د ګروپ بای څخه استفاده وکړئ او مخکې لاړ شئ